کله چې مې په 2018 کال کې دلای لاما ولید نو هر څه د اوس په پرتله بیخي بل ډول ول. هغه وخت د بودايانو دغه مشر ان په اوږې هم ډبولی شوم. Best educated people emotionally a lot of problems. How are you, Your Holiness? خو اوس د کورونا د وبا پر مهال موږ د ویډیو له لارې یو بل ګورو. دی دا مني چې پاس د همالیا په غرونو کې په یوې ماڼۍ کې قرنطین بیخي اسانه دی. I personally زه دلته بیخي آرامه یم. دلای لاما په دې پوهیږي چې دغه وبا د ډېرو لپاره د یو دروند بار په څیر ده. خو وايي داسې شیان هم پکې ډېر دي چې باید الهام ترې واخیستل شي او ولمانځل شي. ډېری خلک اوس د دې پر ځای چې یوازې د ځان په اړه فکر وکړي د نورو مرسته کوي. So in a way it's revealed نو په یو ډول یې د ټولو انسانانو په اړه یو څه مثبت رابرسېره کړي. negative things sometimes ځینې وخت منفي شیان هم ګټور وي. یو خواته ناهیلیتوب او غوسه ده او بل لور ته بیا دا ده چې کله دې د خپلې ټولنې یو غړی ترې کړېږي نو تاسې ورته اندېښمن کیږئ او د خواخوږۍ احساس کوئ. دی تمه لري چې د کورونا وایرس وبا به د نړیوالو همکاریو وده کې مرسته وکړي. in the past پخوا به هر چا پر خپل هیواد، خپل وچې، خپل قوم او خپل مذهب ډیر ټینګار کاوه. اوس دغه ډول فکرونه بدل شوي. اوس باید موږ د انسانیت په اړه فکر وکړو. د شاوخوا 2 میلیارډ انسانانو په اړه فکر وکړو. د بودايانو د دغه مشر یوه لویه اندېښنه اوس د چاپیریال په اړه ده. اوسنی دلای لاما د تبت په یوه لرې پراته کلي کې زیږېدلی. دی بیا په 1959 کال کې له هېواده شړل شوی و. د هغه وخت و چې د تبت خلک د چین د اشغال پر ضد راپورته شوي وو. دلای لاما وايي د خپل ژوند په اوږدو کې چاپیریال کې ډراماتیک بدلونونه لیدلي دي. زه په 1960 کال کې دلته راغلم. ژمي کې به ډیره واوره ورېده. بیا به هر کال تر بله کمیدله او کمیدله. نو موږ باید د نړیوالې تودوخې په اړه ډیر جدي فکر وکړو. دی اوس یوې بلې ډیرې مهمې موضوع ته اشاره کوي. د خپل مرګ موضوع. دی وایي چې بیا به نړۍ ته نه راځي او نه بځېږي. نو له همدې امله به دی وروستی دلای لاما وي. د دلای لاما انسټیټیوټ به چې د څو پیړیو دی له همدغه ستر دلای لاما سره پای ته رسیږي. نو دا وایي چې تاسو وروستی دلای لاما یاست. هغه کسان چې اندېښمن دي او دای اغېزمنوي باید د دلای لاما د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. زه هیڅ نه پوهیږم. زما لویه اندېښنه دا ده چې ژوند مې د یو ګټور کار په ترسره کولو کې تیر شي او پای ته ورسیږي. اویا کاله وړاندې د چینایانو له یرغل راهیسې دلای لاما د تبت د خلکو یو خورا ډیر اغېزناک استازی دی. دی خو به دا وایي چې دې ته لیواله نه دی چې له مرګ وروسته به یې څه پیښیږي. خو د ده له مرګ سره ښایي ډېرې لویې سیاسي او مذهبي ستونزې راپورته شي.